په دې قوم کې تاسو وګورئ داسې خلق شته فی الحال په دې صوبه سرحد کې داسې خلق شته چې ولا ورشي چې جی پلار مې مړ شو او څه چل ولا وکړه څه دې راوستي دي وایي غوا مې راوستې ده ښځه لاړو جنت ته پلار دې ښه سړی نه و خو ورټېله مې کو په دې صوبه سرحد کې جی زوی مې مړ دی څه دې راوستي وي چیلې مې راوستې په چیلي چېرته کې جی هغه سره مې یو 15,000 روپۍ مې راوړي ښه زوی دې ښه نه و خو ځه دننه به یو کمره کې کېنوم په دې صوبه سرحد په دې صوبه سرحد کې داسې خلق شته اسې دا تاسو ته وایم چې مونږ هغه خلق ګرمو چې ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله دا د یهودو ملیانو مونږ هغه ګرمو مونږ کې فی الحال داسې خلق شته د پیر په لوباده کې جی کمزور ہے منځونه ځا معاف مې کړې مکه و منځونه حج ته نشم دا حج مې هم درته معاف کړ فله دا د اورېدو خبرې نه دي دا د سترګو د لیدو خبرې دي تاسو خیال لرئ دا زمون عقاید دي فی الحال زمون عقیدې دا دي چې الله پاک کم کار نشي کولی او کمزور راشي نو زما پیر هغه کار کولی دا زمون عقاید د دې قوم عقاید دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی داغه متعلق زمون عقیده دا ده چې په قبر کې مړ ږدي نو ورته وصیت وکړي یو جرندګړی مړ کېدو په قبر کې ورته ووایي چې څوک دله راشي نو आवाज وکړه چې را رسېږي لویه ځوانه د بغداد شاه مردانه به ته بیا ګوره جرندګړی شو ګویانه را رسېږي لویه ځوانه او د بغداد شاه مهران وی چې کتهی پیرانی پیر صاحب راغی کوتک ور سره و منکر نکیر ته ونیو یو په یو زغلولو بلې په بل زغل دا فعلا ممکن دا خلق تاسو وګورئ په دې دلته یو دی داغه پیرو نه چې کور ته څه وخت کې ننوځي نو د پیر قبر طرف ته اشاره راځي نو د پیر قبر ته مخ کې او داسې په شا کور ته رواني دا هم د لیدو خبرې دي دا اورېدو نه دي دلته دی په شا روان یو حال بیا دوی مجالس چې جوړ کړي هغې ته دوی مجلس ذکر او مجلس فکر وایي نو ما ولیدو ستاسو مجلس ذکر او فکر چې کم خلق مجلس ذکر او فکر کوي دا هغه ورځ بېنظیرې ته ګیر چاپېر ناست او د بېنظیرې لفافې واغستې او په جیبونو کې واچوي شرمېدلو چې تاسو مجلس ذکر او فکر کولی نو تاسو به بېنظیرې ته ناست وئ ښځې ته به ناست وئ هغې به تقریر کولی او تاسو به اورېدئ دا عوام دی خدای پاک په خړ سیلاب یوړی کي دوی یعنې هغه خرطوب نشته چې دوی ورپسې که چېرته چرسي وګوري صاحبه سترګې سري او سوچه سید دی سوچه سید ولې سترګې سري او د بیړه غرکشه سترګې په چرسو سري دي سوچه سید دی کوڅو ته به ملنګان راشي لو یوګت کمیس به یې چولی ده چمټه به ورسره وي د اوسپنې داسې به یې ووایي ښځې ورته داسې د دروازې په چوندې کې وګوري نورو ښځو ته واز کې چې راشئ خورې ملنګ دی او څه سوچه ملنګ نه د غوث پاک په جولۍ کې مې واچولې تاسو خیال نه نو فی الحال زمونږ ښځې په دې قهر اخته دي زمونږ سړي په دې قهر اخته نو ائمه مجتهدین نو سره رابطه او تعلق نشتوالي په وجه زمونږ دا حشر دی چې لارې رانه خطا دي پرون رانه چا تپوس وکړو چې والضحا قرآن کې راغلي دې نه څه مراد دی مال والضحا نه مراد مخ مبارک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واللیل اذا سجا او دین مراد زلف د جناب محمد رسول الله ما ته وایي چې مفسرین خدا ترجمه کړی دا چې والضحا د ساخت مال ته وایي د سحر کې چې دا تازه غوندې انور راوخیږي دې ته ساخت مال وایي نو والضحا زما د قسم په دې ساخت مال باندې چې دا انور علت سړي کوي
او واللیل نه مراد چې د شپه مراد ده. مالې خبره دې ښه وکړه، خو زه درته کتابي خبره به رستو کوم. بیا ته په ایمان ووایه چې والضحا کې الله قسم خوري، او د کافرانو د یو اعتراض جواب د پاره خدای قسم خوري. اعتراض کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پرېښو، وحی معطل شوی وا، وې دی خدای پرېښو، نو خدای قسم خوري چې والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. اے پیغمبر زما دی قسم وی په ساخت مال باندې، او زما دی قسم وی په شپه باندې چې ما ته پرېښی نه. اسنه چې ستاره راکړی شي چې زه خدای پرېښم، نه، خدای ورته قسم خوري چې ما ته پرېښی نه. ته رښتیا ووایه چې د الله دا قسم خوړه چې دي دا چې دا سبا راخیږي په دې باندې ډېر وزن لري او رسول الله په ډېر خوشحالیږي، او یا په شپه قسم خوړل ډېر وزن لري، او کنه د خدای دا قسم د جناب محمد رسول الله په مخ قسم خوړل دا ډېر وزن لري. تاسو وایئ چې زه تاته وایم، زمونږ د پښتنو کې رواج دی کنه چې ستا په دې پاک سار مې د قسمی چې زه تا سره څه بد ونه کړم. نو دې کې دومره لوی خوند دی، په پاک سر خو قسم مسم نه کیږي، ولیکن هغه مخکې مخاطب چې دی آپ دومره خوشحال شي چې لړنه ارڅ وځي. نو ما وی چې لوی وزن چې دی هغه په ساخت مال او په شپه کې نه دی، کم وزن د قسم چې د الله د جناب محمد رسول الله په مخ دی او داغه په زلف. ما ته وی چې یاره اخري خبره خو ډېره ښه وکړه، خو څه چا لیکلي دي، مال علامه الوسی لیکلي دي تفسیر روح المانی کې، والضحا ومن الناس من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجا اے بشار النبي صلى الله عليه وسلم. بعض مفسرینو د والضحا تفسیر په مخ مبارک د جناب رسول الله کړي، او والليل اذا سجا د دې تفسیر په زلف د جناب محمد رسول الله. حاجی محمد امین صاحب د خدای وبخي هغه دې زمن کې د درې شعر ویلي، وې د والليل زلفي شانا پوغو کړي خورې ورې، د والليل زلفي شانا پوغو کړي خورې ورې، مخودو حای جلوگر محمد مصطفی رازی، مخودو حای جلوگر محمد مصطفی رازی، د یاسین شالک روپ سر تنا قربان شکل عالم. بعض مفسرینو د یاسین ترجمه دام کړي دا چې دینه مراد هغه د شفاعت شال دی چې د قیامت په ورځ به رسول الله تور په سر کړي. د یاسین شال کړو په سر تنا قربان شکل عالم، د طه خلعت دربر محمد مصطفی رازی، د طه خلعت دربر محمد مصطفی رازی، اس بارا وزی قمر بند شفاعت تڑی ترملا. دا اشاره دا یو ډېر لوی واقع چې د قیامت پر ورځ به دا ټول مخلوق ولاړ دی او حساب نه شروع کیږي. الله دې امان راکړي، حساب نه شروع. دا ټول بنی آدم چې دي دا به آدم علیه السلام تراش چې ته اول الناس، ته د ټول بنی آدم پلار راشه الله ته شپارس وکړه چې حساب شروع شي. خلق به وایي خدای جهنم ته دلار شو خو چې حساب شروع شي، اریان به دا دنیا ولاړ. آدم علیه السلام به ورته وایي چې ما په جنت کې یو دانه خوړلې وه، زه هغه مخ نه ګورم چې خدای ته پیش شم او د بل چا شپارس وکړم، زه یې خپله لار وه.
نوح علیہ السلام ته براشي، ابراهيم علیہ السلام ته، موسی علیہ السلام ته، عیسی علیہ السلام، په ټولو پیغمبرانو به وګرځي، آخري براشي جناب محمد رسول الله. دی به ولاړ په یو بند ځای کې به ولاړي او د رحمت سوري به ته غیر چاپیري. نو اوس باراوزی قمر بند شفاعت تڑی ترملا، اوس باراوزی قمر بند شفاعت تڑی ترملا، ورتا سنبال د نور منبر محمد مصطفی رازی، ورتا سنبال د نور منبر محمد. د نور منبر به ورته جوړي او را بشي پاغه به وزريږي او د قوم ته به تقریر بیا چې رواني دنیا به د تند نه هلاکیږي، بالکل جبه به بار راوتی او دومره سختی به چې د هر سړي زړه به دې مرای ترا خطلې، دا سترګې به دې تندي ته خطري. نو دې تنده کې به د معاشر تگو تا محمد امین با وائی پرورو، دماشر تگو تا محمد امین با وائی پرورو، اس باقس مطلع کوثر محمد مصطفی رازی، اس باقس مطلع کوثر محمد. او بابا نوری نہیں سوا دا آب کوثرنا. نو دا آب کوثر او بابا پا دی انتظاری چه دا دی تقسیم با دا چا پلاس کی گی، دا معاشر تگو تا رنبے تقسیم با دا چا پلاس کی گی. نو دا معاشر تگو تا محمد امین با وائی پارورو، اس باقس مطلع دا کوثر محمد مصطفی رازی، اس باقس مطلع دا کوثر محمد مصطفی رازی. علماء لکی چڑم بے گلاس دا بے کوثر با پدے امت کے چاہتا ملاوی چڑم بے گلاس. علماء لکی چڑم بے گلاس با پدے امت کے ابو بکر صدیق تا ورکڑلے کی. اللہ صدیق اکبر با ایثارو کی چی یا رسول اللہ ز گزارا کولیش دا نور خلق دیر تنگ، سردار کونین با اجازتو کی چرازی او بابا اسکلیشی دنیا بسیراب شی. نو پیغمبر وی دا خاص اختیار ما پا دنیا کی استعمال نکڑو پٹ میں ساتلے دے، نو پا قیامت کی بوالا سوف یعطیک ربک فترضا، اختیار رو باسم او خدای تبویم چه دا غزما اختیار دے اس سے چل کے اللہ بوئی تا پہ لاس گدا زب جنت تلے گا. ابل اورز ایکسیڈنٹ شویو زا اسپتال کے ولارم زمونگ دا وزیران رالے دا دیزے دا کسا ڈب دارال وزیر ہیلتھ را گئے، صحت را گئے، پلانے را گئے، چرالے نہ بارکونو تن نہ وته نه مریضانو کته نه سوکو کته وراله داسې چکرې والو بیا موټر کې کېناسته وتخته. نو عزیزانو الحمدلله چې څنګه قوم دې دغه سي په خدای حکمرانان راوستي دي، چې څنګه قوم دې دغه سي ورسره کی او چې سکیږي ډېر خکی. خدای ظالم نه دی، مونږ ظالمان کده ها مونږ سره چې سکیږي دا زمونږ د اعمالو اشامت اعمال ماست صورت نادر گرفت. دا زمون عملون دی چې په مختلف شکل کې په مونږ نازل نه ورځ زمون عمل چې د بجټ په شکل کې عذاب دی په مونږ نازل دی. نو دا زخم به سبا ساتي پورې سټای سبا بل سبا اور پسې صوبایي بجټ را روان دی. بیا به درته وایم چې اوس غوښه پڅو شو او پیپر پڅو شو باټینګر پڅو شو، ان شاء الله په خپل ویر باخته ای او صاحب در نوزی خورز بنه ګوري. هغه بیان دی چې سو جمعون استاسو په مخ کې را روان دی. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمایي چې تاسو تپوس کوي د اهل علم له په هغه وخت کې چې تاسو نه پوهیږئ.
عزیزانو علماء لیکي چې دې آیت کریمه نه دا معلومیږي چې سړی برای راست استنباط د قرآن او د حدیث نه دا قطن نشي کولای سو پورې چې د چا تقلید نه کړي. ته به د چا تقلید خامخا کوي او د ځان نه به هغه پوی غنې نو الله به هغه نه سوال کوي، الله به هغه نه ته پوښتنه کوي. کوم سړی چې څوک د ځان نه پوی نه غني نو هغه نه پوښتنه نه کوي او نه هغه نه سوال کوي. کوم سړی چې د ځان نه سړی پوی نه غني هغه نه څوک سبق نه وایي. طالبم چې کوم استاد نه سبق وایي نو هغه ته دا پته چې دا سړی په دې کتاب خپوي. نو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین چې دي دا هغه خلق دی چې الله پاک دی ته ډېر لوی پوهه په قرآن او حدیث باندې ورکړي. او په دې ائمه مجتهدینو کې عزیزانو لوی امام چې دی هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې د یو سل او 12 استادانو نه سبق ویل. دا امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې دی دا هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد دی. امام جعفر صادق هغه مجتهد دی چې د کوم متعلق دا شیعاګانو سوی فقه جعفریه دا امام جعفر صادق صاحب چې دی دا د امام ابو حنیفه استاد دی. او سوال دا دی چې امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاد دی نو بیا فقه حنفی او فقه جعفریه کې فرق دی چې هغه فقه د شیعاګانو دا او دا زمونږ ده. نو دا یو ټکی دلته یاد لرئ چې د امام جعفر صادق نه سوا د دینه چې د لوی ائمه استادو تصنیف د فقه چې دی دا چرته نقل نه دی. امام جعفر صادق صاحب چې دی د اس کتاب تصنیف نه دی کړی او د فقه جعفریه تصنیف چې دی د امام جعفر صادق نه دی کړی. دا د جعفر صادق صاحب نه 1.5 کال رستو د شیعه مجتهدینو دا فقه جوړه کړې ده چې چاته اوس دی فقه جعفریه وایي. په اسلام کې خدا قسمه کارونه ډېر شي. په دې بني آدمو کې هغه بدبخت تیر شوي دي چې په خپل لاس به یو شی ولیکلو په خپل لاس او دې قوم ته به وایي چې هذا من عند الله دا د خدای کلام او لیکلې به په لاسو. نو قرآن کریم خیره ورته وکړي چې ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. هغه لاسونه دې هلاک شي، هلاکت وي د هغه کسانو د پاره چې کوم کسان په خپل لاس یو شی ولیکي او بیا قوم ته وایي چې دا د خدای کلام. نو دې قوم کې داسې بدبختم تیر شوي لکه زمونږ د ملک تاسو وګورئ ډېر سیزونه د رواج دي او دې قوم ولې د دین رنگ ورکړی دی. دې رواج ایس بنیاد په شریعت کې نشته. ایس بنیادی شی عرض میں کولو چې قرآن او حدیث او اصل ایمان قرآن او حدیث. تاسو وګورئ په دې کې دا مړو سره چې مونږ څه کوو دا چرته لیکلي. زمونږ وطن کې چې مړی وشي شکور کې غنم اچولي او غنم د پاسه مالګه ایښي. اوس په دې فلسفه زه نه پوهېږم حالانکه جنازو کې زه یم او زما عادت دا نه دی چې بابا اوس څه کې یو د ګډې زوی خو سړی به راونیسي دا سټ به مات کی مردار بشي. اوس په دې فلسفه زه نه پوهېږم چې یعنې غنم د مړي سره وړل او بیا پې د پاسه مالګه ایښې ده چې دې کې څه راز دی. دا راز دی چې دا منکر نکیر بدننه دا غنم ورتئی او بیا به په دا مالګې جنې اوبه ور واچوي که نه خولۍ به یې ترسکونې شي دی مړي ته به څه وایي نه که څه په دې زه نه پوهېږم. په پېښور کې وګورئ زمونږ د دې پېښور رواج دی چې لوی دیګ حلوا به پخه کي لاندې باندې به روټۍ وي او منځ کې به حلوا وي. دا به دیرې ته یوسي او شور غوبل به جوړي اونو جوړي دے دے اونو جوړي دے دے اونو جوړي هغه ته وایي چې لاندې باندې دوه روټۍ او منځ کې حلوا. مونږ هم پکې صاحب الله سته جوړی والو هغه مصالحه د مړي چې هغې نه هم تاو کړي وو هغه ورځ مې یو جنازه کوله ویلو درېږه مصالحه نشته لکه صبر وکړه ویل مصالحه نشته خدای دې بیخ په مصالحه وباسه
بیخت د سټي وزه خدا ټول خلک پزمکه ولاړ دي امام بم پزمکه ودرېږي کنه نو چې مصلی ورته نه غوړول نو جنازه نه کوي دا موږ د دې خلک وړه کې چوری چې وروره مصلی په کار ده خو کم از کم سلور نیم غزه په کار ده چې کمیس خو تکیږي کنه اوس په دې فلسفه زنه پوهیږي نو ډېر رسومات داسې دي چې موږ په دې قوم کې ورمنډلي دي او د رسم دین سره هیڅ کار نشته موږ ول رنگ د دین ورکړ